سلامونه ملګرو، زه یم مظهر احمد پښتو څانګه ملکان پوهنتون. په یو نوې موضوع سره تاسو سره مخاطب یم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې په تېره موضوع کې ما د ادب تعریف کړی چې د سوشل میډیا د لارې ډېرو خلکو خوښ کړی و او ستاسو فیډبیک پې هم ډېر ښه راغلی و. مننه کوم د دې ټولو هر څه. نن چې کومه موضوع ده نو چونکې د ادب تعریف وشو او د ادب بیا دوه برخې دي غټې، یو شعر اړخ دی او بل نثري اړخ دی. کوشش کومه چې په نثري اړخ باندې لومبی راشم ځکه چې زموږ طالب علمانو ته د نثري اصنافو یا د نثري اړخ ضرورت ډېر دی په نسبت د شاعرۍ. شاعري هم ډېره اهم څیز دی، زه د دغې نه انکار نه کومه، خو شروع د نثر نه کومه. موږ سره چې په نثر کې کوم ځای نه ابتدا کیږي یا نو کوشش کوم چې په هغې کې زه لومبی ابتدا د افسانوي ادب نه وکړمه، کیسه ییز ادب یا فکشن چې څه ته وایي. عموما طالب علمان په دې افسانوي ادب کې لږ غلطیږي. کله چې د افسانې یا د افسانوي نوم د افسانوي ادب نوم راشي نو د دوی په ذهن کې دا وي چې ګینې دی کې به افسانه وي، خو نه، داسې نه ده. افسانوي ادب هر هغه ادب دی چې څه ته کیسه ییز ادب هم ویلی کېږي، فکشن هم ویلی کېږي. په دې کې د افسانې نه علاوه هر هغه ادب دی چې په څه کې کیسه شامله وي، خو هغه ډرامه وي، هغه ناول وي، هغه افسانه وي، افسانچه وي، ناولټ وي، ایني هاو څه هم وي، خو دا ټوله به موږ سره په افسانوي ادب کې راځي. د دې افسانوي ادب مین توکی چې کوم دی نو هغه کیسه ده. کیسه چې ده څنګه راله، څنګه شروع شوه، نو په دغه حواله حنیف خلیل صاحب لیکي چې د انسان ګویا کېدو سره د کیسې ابتدا شوې ده. زه به لږ دغه تفصیل ته لاړ شم، بلکې زه به داسې ووایم چې کله نه انسان ګویا شوی دی نو د ضرورت او د یو ځای لیدلی کتلی حال بل ځای بیان کړی دی. دغه لیدلی کتلی حال بل ځای بیانول هوبهو په هغه شکل کې نه و څنګه چې شوی، خو بهرحال بیا هم د کیسې یو سر د دغه ځای نه نښته دی. دغه کیسه ورو ورو مخ په وړاندې راتله او د انسان د ګویا کېدو نه پس نړیوال ادب ته د داستان یو آغاز شوی دی. اوس د داستانونو په حواله موږ سره د عربی، د فارسی، د اردو نه مختلف قسم داستانونه دي چې زه پکې که زه مختصر یو څو یاد کړم نو الف لیلوي داستان دی، قصه چار درویش دی، یا د هومر کیسه دی د یونان والا. خو عموما د مصر او د یونان نه دغه د داستانونو آغاز شوی دی. اوس داستان څه شی دی دا خو یو تفصیلي موضوع ده. کوشش به کومه چې په وړو ویډیو کلیپس کې تاسو سره دا شریک کړم. انشاءالله په دې باندې به بیا تفصیلي خبره کوو. پښتو ادب ته د دې داستانونو راتګ او بیا په پښتو ادب کې د کیسه سر کې کوم ځای نه شروع شو، په دې به انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې بحث کوو. ما سره اوسئ. الله پامان.